ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د جولای کال 2016 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مو نهایت ډیر مهم دي. اول خبره خپل د افغانستان په هکله ده چې دښمنانو څه برنامې دي او څه پروګرامونه دي او د وطن هغه نادان بعضې بچي چې خپله د لنډغریزم خواته تللي دي او د پردیو په لمن کې پریوتي دي. د دې متعلق ډیر مهم خبرونه دي. نور نړیوال خبرونه دي. د کویت او د پاکستان ترمنځ نظامی تړون، همدارنګه د یمن برید پر عربستان سعودي، د حوثیانو د باب المندب کې د کشتیګانو مخه نیول او همدارنګه د پاکستان حوثیانو ته خبرداري، په ایران دوباره آمادگی لپاره د خبرو اترو او مذاکراتو ته او همدارنګه د یوکرین برید د ایران پر کشتیګانو باندې. دا نړیوال موضوعات او سیمایز موضوعات دي. هیله ده چې ما سره تر پایه پورې اوسئ او دا را سره دا برنامه واورئ. ډېر قدرمندو عزتمندو ګرانو هیوادوالو، د ډېر مهم ټکی دا دی چې زمونږ ازلي دښمن یو ځلې بیا د افغانستان د امن او د ثبات د بې ثباتۍ لپاره د څو د کار اخیستلو په ترڅ کې د میډیا پروپاګاندا هم شروع کړی دی او په میډیا کې داسې کلیپونه په دروغ باندې دغه کوي چې ګویا داسې ښیي چې دا افغانستان دی، کله وایي چې دا فلانۍ ولسوالۍ ده یا دا فلانۍ ده. تاسو معلومه ده چې دې ډله چې کله غوښتل چې د زیباک ولسوالۍ خواته دغه شي راووړي، مخکې دې نه چې دی راووړي د خپونه راوپرځول شول او دی ناکام شول او دوی ته اجازه ورنکړل شوه چې افغانستان مقدس خاورې ته راننوځي. دا د پنجاب بچي، د پنجاب غلامان او دا د تاریخ هغه شرف بایلونکي خلک دي چې دوی په امریکا باندې خپل عزت او ناموس یعنې افغانستان پلورلی او خرڅ کړی او په هغه ونه شرمېدل او اوس یو ځلې دا وطن غواړي په پاکستان باندې پلوري. نو یو ویډیو ده چې هغې کې دوی ښیي چې دا د موږ په زیباک ولسوالۍ کې کوم ولسوالي یا کوم ځای دی چې موږ نیولی دی، در حال چې هغه تعمیر کې ښکاري چې تعمیر د نوی یو ځای دی د آبادۍ لاندې دی. هلته نه انسان شته، نه نظامي اډه ده، نه نظامي څوک شته دی، هېڅ شی هم نشته او داسې ښکاري چې دا د افغانستان هم نه ده، دا د کرښې هغه اړه د چترال هغه اړه کوم تعمیر دی چې نوی د آبادېدلو لاندې دی. هلته د تاسو ګورئ چې ګاډر وهل شوی دی، سمټ اچول شوي دي. هغه تعمیر نه دی، هغه ولسوالي نه ده، هغه د کوم نظامي اډه نه ده. کاملا د دروغو یو دغه دی چې په دې باندې تاسو باید دېش ته توجه وکړئ. پاکستان له افغانستان کې یو قدم هم نه دی ایښی، خو د هغې خبرونو کې دا راځي چې افغانستان به په دوو حصو باندې تقسیمیږي او د ژبې په بنیاد باندې به تقسیمیږي. پاکستان د 4 ژبو 5 ژبو په بنیاد باندې نشي تقسیمېدلی. افغانستان د 2 ژبو په بنیاد باندې د وخت په خوبونو کې خپل تقسیم کړی دی. دی وایي چې په افغانستان کې بغاوت شوی دی. افغانستان کې یو بغاوت هم وجود نه لري. په پاکستان کې د 1000 نه زیات همداوس نظامي جبهات موجود لري. که ورانیږي خو اول به پاکستان ورانیږي. نو د افغانستان کې خو داسې کوم تر اوسه افغانستان کې چا یو بلس ځای هم نه دی نیولی. فلمونه دروغ دي، افراد دروغ دي، هر څه دروغ دي او دا ادعا کوي چې دغه ډله یعنې د لنډغرو یو ډله چې ده دا یې افغانستان ته ننیستې ده او د لنډغرو په ذریعه باندې دوی غواړي چې افغانستان کې یو ځای ونیسي. دوی وایي چې که بدخشان دغه کېږي نیول کېږي نو د بدخشان او د تخار و بغلان و کندوز او د کاپیسانه یو جدا مملکت به جوړیږي او دغه مملکت به په د ژبې په لحاظ باندې دوی ورته دا خبره کوي چې دا به د فارسي زبانانو مملکتي او ښکته به د پښتنو مملکتي. دا یو ارمان دی د پاکستان چې دا ارمان به انشاءالله ګور ته ویسي او دا ارمان به د ده پوره نشي. زما د دغې لنډغرو ډلې ته چې ځان ته افغانان وایي یا افغان خو دی نه وایي ځکه چې خو بیا من حیث جبهه مقاومت افغانستان چې یادوي
نو دی دا ادعا لري چې د افغانستان د خاورې ادعا کوي. که دی واقعا د افغانستان په دې خاوره باندې دغی، نو د پاکستان خو دا خبره کوي چې که چېرته بدخشان سقوط وکي نو واخان به مونږه لاسته راولویږي، مونږ به واخان په مکمل خپل کنټرول او خپل د خاورې سره به یو ځای کړو. دا څنګه د ازادۍ څپه ده چې لا تر اوسه افغانستان ته قدم نه دی ایښی. دښمن چې دوی یې په غېږ کې خپل لوی کړي دي، یعنی دغه د لنډغرانو ډله، دغه د جبهه مقاومت په نامه د لنډغرو ډله چې ده، دا د آیسای په لمن کې پراته ده. او آیسای اوس نه وایي چې بدخشان د دوی لاس ته ولویږي نو موږ به واخان خپل لاس ته کوو، زموږ ارتباط به د تاجکستان سره مستقیم شي او د دې دا کنټرول به موږ خپل لاس کې ونیسو. د ریفرنس لپاره تاسو کولی شي د آیسای خو ډیر زیات په زرهاو ویلاګران دي د آیسای د ډي جی اس پی آر د اطلاعاتو د ادارې د نظامی د پاکستان په هغې کې یو دی چې هغه د موضوعاتو ته ډیره لمن وي په نامه د معظم فخر. هغه وایي چې احمد مسعود د پاکستان نه غوښتي دي که موږ بدخشان ونیوه، چون موږ د دې سیمې امنیت نشو تامینولی، نو واخان تاسو خو امنیت تاسو ونیسئ، تاسو خپل کنټرول کې واخلئ. دا ادعا کوي دا سړی چې احمد مسعود د پاکستان پوځ ته دا خبره کړې. که احمد مسعود دا خبره نه کړي، د پرون ورځې یعنی 26 د جولای برنامه د معظم فخر وګورئ. دا د پاکستان د اردو د ویلاګران دي، هغوی پیسې ورکوي، دی دا ویلاګونه کوي. لاشي وګورئ، د ده ځواب دی ورکوي احمد مسعود چې هغه ریشم که د دې وطن بچی دی او د دې وطن د ټول افغانستان خبره کوي، نو اول د راشي دا وضاحت دی وکړي چې آیا د ده بادار پاکستان رښتیا وایي که دروغ وایي. که دروغ وایي په داخله د ورته څوک وایي، ورته وایي چې ما کله تا دا خبر کړي چې ته واخان واخله، او که ته اوس نه د واخان ته د سترګې پټې کړي دي، نو زموږ دا جنګ خو د نظام په مقابل کې ستا په ګټه چې دی، دا خو د خپل د وطن د تباهی لپاره دی. نو څنګه تاسو خپل د عزت و ناموس اخلي د بل په لاس کې ورکوي؟ آیا زموږ د ګران هیواد د بدخشان دا سیمه چې ده واخان زموږ د خاورې حصه نه ده چې موږ دا پاکستان ته ورکوو؟ اول خو دا کار دوی کولی نشي، دی په دې پوهیږي، دی انشاءالله دې مرام کې کامیابېدلی نشي. د بدخشان د مجاهدین او دغه چې جهاد په وخت کې د روسانو مقابل کې ودرېدل، بیا د امریکایانو مقابل کې ودرېدل، په دې زموږ کلک ایمان دی چې هغوی به خپل د خاورې نه دفاع کوي، او دا ارمانونه به د لنډغرانو نه پوره کېږي چې د بغض ماویه کې به دوی داسې دغه کوي چې یعنې د افغانستان د طالب په دښمنۍ کې به افغانستان دی اخلي بیرته پاکستان ته سپاري. ګورئ د طالب باندې انتقادات ټول لري، طالب کې نواقص موجود دي، د طالب کارونو کې ډېر دغه دي، اداري د سیستم نظامی دا ټول مشکلات شته دی. مګر د دې معنا دا ده چې موږ افغانستان یا ایران ته وسپارو، یا پاکستان ته وسپارو، یا روس ته وسپارو، یا چین ته وسپارو، یا امریکې ته نه. موږ خپله باید د افغانان که دې غاړه دي هغه غاړه دي ټول دا باید سره یو شي، دا وطن باید سره جوړ کی، نور باید پردیو ته لاس وګد نه کی، ځکه دې کې زموږ وطن نه جوړیږي بلکې خرابیږي. هر څوک چې دا کار کوي د دې خاورې بچی نه دی بلکې د دې وطن دښمن دی. بله خبره زه دې لنډغرانو ته دا کوم چې دا ډیره مهمه ده. دوی دا فکر کوي چې موږ که طالب سره وجنګیږو، زموږ د دې یو پروګرام دا دی چې د پښتنو نه موږ خلاص شو، موږ بیا خپل حکومت راوړو. خو زه دوی ته دا زیری ورکم چې د پاکستان همدا اوس پلان دا دی، د بدخشان قمندانانو ته دا هدایت شوی دی، د راپورونه پیامونه ورته لیږلي پاکستان چې تاسو د طالب نه جدا شئ او تاسو د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې یو ځای شئ او پاینده حکومت کې به تاسو ته ځای او په طالبانو کې افرادو ته دا خبر ورکړی که تاسو د ګلبدین حکمتیار سره یو ځای شئ، حکومت به د ګلبدین حکمتیار راشي او نظام به دا بدل شي او تاسو به په آینده حکومت کې به ماستئ. نو خبره دا د لنډغرو ته دا وایم چې دا تاسو وایئ چې پښتنو په موږ ظلم کړی دی، پښتانه په موږ حاکم دي،
خو ته پاکستان چې تاسو نه استفاده کوي تاسو استعمالي خو بیرته تاسو په نتیجه کې څوک راځي خو بل پښتون راځي کنه نو بیا څنګه کوي او ګلبدین خو د طالب نم تندره او صخره دی اخو خو تاسو پورتکه په چرمګری کې پیژنې کنه دغه سره کومه دښمنی چې تاسو کړی ده نو د کابل تاسو وران ک او ټولم په ګلبدین باندې وانه راو نن خلک ګلبدین ته کنځل نه کوي د چا د لاسه دي د همدې لنډغرو د لاسه دي او دا لنډغر به نن جنگیږي او په نتیجه کې به ګلبدین حکمتیار راځي اوس خوخه د لنډغرو ده چې د پاکستان احکام مني د هغې تر نظر لاندې ځي او د ګلبدین مشري مني او کنه دوی خپل موقف معلوموي ځکه پاکستان دوه لارې لري یو خدا دی چې دوی دا کار شروع کړی دی د ګلبدین مشرۍ لپاره دغه کمپاین شروع کړی دی بل دا دی چې د بدخشان نیولو سره د واخان کمربند دا درنه نیسي او د تاجکستان سره مستقیم خپل لاره جوړي او تاسو د دې نور د سره استا غرض نشته دی دا دوه د مهم ټکي دي چې ما تاسو سره شریک کړل هیله په دې باره کې د کلک غور وکړي او دا مسله د وطن مسله ده د زمونږ د لوی افغانستان مسله ده دا د طالب مسله نه ده دا د نظام مسله نه ده طالب یو حکومت دی نن شته سبا به نه مګم دا د پاکستان لوبې دي چې بیا یې کوي طالب راوسه طالب لري که بیا ګلبدین راوله بیا ګلبدین لري که بیا رباني راوله رباني لري که دا لوبې دي او دا لنډغران په دې لوبو کې بیا لوبیږي او په آخر کې په خپله به ژاړي او کار به له کاره تللی بیا به وایي چې دا خو مونږ جنګ مونږ وکړه بیا نتیجه کې دا د پښتون راغی پښتون راځي او پاکستان یې در باندې راولي هغه پوهېږي چې بې له دې نه کېږي نو دانې اوس ګلبدین ته اچول شروع کړي دي دا هغه خبر دی چې ما تاسو سره شریک په دې هیله ده چې کلک غور وکړئ دا مهمه خبره ده دویمه خبره دا ده هغه پیشنهاد چې د کویت او د پاکستان ترمنځ د یو نظامي تړون لپاره شوی و او په 11 د جون کال 2016 کې امضا شوی و چې د هغې په نتیجه کې په کویت او پاکستان به یو نظامي تړون وکړي دفاعي تړون نه د کویت غوښتنه دا وه چې دفاعي تړون وتړي لکه د عربستان سعودي سره چې که چېرته کویت باندې حمله کېږي پاکستان د هغې حملې دفاع وکړي پاکستان چون په سعودي کې اوس ورته تجربه شوې ده چې هلته یې تړون کړی دی که ځان دې خواخوا کوي مجبور دی جنگ ته ورننوځي نو د کویت سره دا نه ده منلې کویت سره صرف نظامي تړون کړی دی چې هغې ته به تیاري ورکوي میزایل به ورکوي راکټونه به ورکوي د قواو د ټریننګ او دا مسله به کوي مګرم د دفاع د کویت لپاره به نه دي او د دغې کار په مقابل کې به د 20 میلیارډه ډالره د کال دغه کړی دی چې د دې بابت نه به پټرول مفت پاکستان ته راځي او پاکستان به دې نه کوي نو زه فکر کوم چې دا پاکستان خوبونه ګوري کویت خو ماشومان نه دي کنه چې تور سره هغه مرسته ونه کوي لیونی د 20 میلیارډه ډالر تا ته درکوي خو پاکستان لګیا دی خوبونه ګوري چې 20 میلیارډه دې ځینې راځي 10 میلیارډ هم د عربستان سعودي نه غوښتي دي 10 میلیارډ هم د امریکې نه غوښتي دي 40 میلیارډ راځي او زموږ دا ستونزه حل کیږي در حال چې دا ستونزه نه حل کیږي دنه ډېرې پخوا راغلي دي جنرالانو په جیب کې اچولي دي وتې تښتېدلي پاکستان په قرضونو کې غرق شوی دی پاکستان دا خوبونه مه ګوره ته هیڅ ځای ته نه رسېږي ته په نوره هم قرضونو کې غرقېږي بل خبر دا دی چې یمن د سعودي په یمبو د بندر باندې د تیلو ذخایرو ځای هلته دی او د تیل د هغې نه پیسه په دغې د لاره نه وځي د کانال سویس او همدارنګې د باب المندب د لارې په هغې باندې د 2 بالستیک میزایلونو برید کړی دی خو عربستان سعودي وایي چې د هغې مخکې راتګ نه انټرسپټرانو باندې یعنې دفاعي میزایلونه د پیټرایډ په ذریعه هغه وهلی دي او له منځه وړي دي اوسیانو مخکې صرف د عربستان سعودي کشتیګانو ته ګواښ کوو او هغه یې محاصره کول اوس یې دغه خپل اعلان نوی دغه کړی دی چې هر هغه کشتۍ چې د عربستان سعودي نفت واخلي د یمبو د بندر نه نو هغه کشتۍ به هم په باب المندب نشي تېرېدلی او له منځه به ځي یا به نیول کېږي په همدې علت باندې تاسو معلومه ده چې د چین کشتیګانې د څو ورځې ازادانه تلې راتلې تیل اخیستل وتل نو دې ته اوسیانو په داسې نه ویلې چې د چین روابط د ایران سره ډېر ښه دي او اوسیان د ایران دپاره کار کوي نو هغې ته اشاره دا شوې وه چې د چین کشتیګانو ته به څه نه وایي
نن د چین کشتیګانو ته هم د ګواښ وکړه چې هره کشتۍ چې د سعودي تیل وړي هغه به ودرېږي. دې کې د چینایانو 2 کشتۍ ودرولې وې چې چینایانو کشتیګانې په شا تللې دي او تاوی شوي دي په کانال سویس باندې ځي، هغسې د افریقا په شاوخوا باندې راتاویږي بیا به چین ته ځي. یعنې دا خو داسې لنډ د باب المندب نه وتل او تاویدل چین خواته تلل. لکه دا غوږ سړی داسې ونیسي که نه، دا ډېر اسانه دی، اما که دا غوږ داسې ونیسي دا مشکل کار دی. دی به اوس په کانال دا کشتیګانې دواړه چې نن ګواښولې وي هغه تاوی شوي دي، په باب المندب خواته نه دي راغلي، بره خواته کانال سویس خواته تلي. کانال سویس نه به دا وځي هغسې په افریقا باندې به راتاویږي، بیا به د هغسې ځي د خپل چین خواته چې دا کم از کم 1.5 میاشت نوره نیسي. دا یو بله ستونزه دوی دلته جوړه کړې ده. زه فکر کوم چې چین به حتما د ایران سره دې متعلق خبره کوي، ځکه چې دا مشکلات د چین دا نشي کولی، هلته د کومک کوي او دلته دوی د مخه نیسي. همدارنګې پاکستان د هرمز د تنګي د تیلو بندیدلو نه پس خپل تیل د عربستان سعودي نه د باب المندب د لارې نه اخیستل او باب المندب ورباندې حوثیانو بند کړ او دا امتیاز دوی د لاسه ورکړ. پاکستان حوثیانو ته هشدار ورکړي، خبرداری ورکړي که د پاکستان بیرغ لرونکي کشتۍ ته ګواښ وشو یا مخې ونیول شوله، پاکستان به جدي عکس العمل ښکاره کړي. حوثیان د امریکا نه ډارېږي، اسرائیل نه ډارېږي، د عربستان نه ډارېږي، د پاکستان نه ډارېږي. ډېر احمق دی دا پاکستان، یعنې دومره احمق دی چې د حده زیات احمق دی. دی ګواښ کوي چې حوثیانو ته که تا دغه وکړه ته به څه وکړې. دوی دا تصمیم نیولی چې دوی خپل بحري قوا به هلته وړي، دا نور هم لا ښه کېږي. ته دا بحري قواوې څه ټوله تباه کېږي، هېڅ شي هم هلته نه پاتې کېږي. بناهن پاکستان هم وزرې کړي دي، میږی دی وزرې کړي دي او دا وزرې به ډېر زر پرېکړه شي. عباس عراقچي ویلي چې عربستان حالات خراب کړل. دغه اوس چې د جنګونه دي دا د عربستان له وجې نه دي، ځکه چې عربستان په یمن او په حوثیانو برید وکړ. در حال چې دا خبره غلطه ده، په اوله کې د عربستان سعودي په کشتۍ باندې حوثیانو برید وکړ، پس د هغې نه بیا عربستان سعودي د هغې ته ګواښ وکړ او برید یې وکړ. بنان دا خبره د سید عباس عراقچي نادرسته ده. همدارنګې تازه خبر بل دا دی چې ایران د منځګړو په ذریعه باندې چې هغې کې قطر او پاکستان او نور ملکونه شامل دي، دې ته رضامندي ښودلې ده چې دوی به مذاکراتو ته بیرته راګرځي او ویلي دي چې ناسته به یا ژنیو کې یا دوحه کې او که اسلام آباد کې، درې واړو ځای کې دوی حاضر دي سره کینی. بحث کې دوی پیشنهاد دا کړی دی چې تنګي هرمز باندې به خبرې وشي، د کنګل شوي پیسو باندې به خبرې شي او په آخر کې به په اتومي مسایلو باندې خبرې وشي. ایران پاکستان ته اطلاع ورکړې ده چې د تنګي هرمز دویمه لاره هیڅکله نه مني، هماغه لاره چې ایران وایي بیا، یعنې بیرته خبرې د ایران هماغه دي چې زما خبر به منل کېږي، که زما خبر نه منل کېږي نو دا موږ دغه قرارداد یا دغه نه منو. همدارنګې CNN پالیټکس او نیویارک ټایمز دا خبر ورکړی دی چې ډونالد ټرمپ د نهایي حملې لپاره تیاری نیولی و، خو جي ډي وینس او جنرال ډنکن دواړه جمعې په ورځ ورغلل او د ډونالد ټرمپ سره مستقیما خبرې وکړې او هغه د دې تصمیم نه واړوه او هغې ته دا وویلې چې نه پیسې لرو، نه اسلحه کافي لرو او ذخایر زمونږ بالکل ختم شوي دي. کوم اسلحه چې په خلیج فارس کې یعنې په تنګي هرمز کې لرو هغه ډیره محدوده ده، که چېرته لږ بریدونه دې وکړه هغه دې تمامه کړه او ایران در باندې پوه شو په خراب توګه باندې د وحید د یو کلک فاحش ناکامۍ سره مخ کېږي. د ده لپاره چې د بلې ناکامۍ سره امریکا مخ نشي، ښه دا ده چې جنګ همدلته متوقف کړي، مذاکرات شروع کړي. په مذاکراتو کې موږ خپل حیثیت نه بایلو، خو که جنګ ته دوام ورکړه دا جنګ بایلو. نو د هغې په نتیجه کې چې کله جنرال ډنکین ورته وویلې او جي ډي وینس ورته وویلې چې دا د جنګ منګه خرابۍ خواته روان کړی سو، زمونږ سره شی پاتې نه دي، نو هغه دا خبره ومنله او د مذاکراتو خواته مخه کړله. د نن ورځې آخري خبر مې دا دی چې یوکرین د ایران پر 2 کشتیګانو کې باندې په د کسپین په اوبو کې برید کړی دی، 2 کشتۍ ورته وهلې دي، یو کس پکې وژل شوی دی.
زیلنسکي دا کار وایي په دې کړی دی چې روسیې د خلیج فارس د ملکونو او د امریکا د دغې جاسوسي کوله، معلومات ټولول او ایران ته ورکول، نو د دې لپاره د پر ایران باندې برید کړی. ایران دا عمل غندلی دی او ویلي دي د په مقابل کې به دوی اتمن بیرته عکس العمل ښکاره کوي او خپل غچ به اخلي. دا خبر الجزیرې هم ورکړی دی، کیف پوسټ هم ورکړی دی او دوی دا کړی دی چې ایران د ځواب ورکړی دی، وی چې دوی به د یوکرین نه د غچ اخلي. او همدارنګې روسیې د بندر د اودیسا د یوکرین چې په تورو اوبو کې یا بلاک سی کې دی، هغه له منځه وړی دی او د یوکرین د لاسه ایستی او د دوی په کنټرول کې دی. نو د یوکرین د تجارت د نړۍ سره دا لاره بنده کړې ده او دوی په لوی ستونزه کې اچولي دي. دا اوس زما د نن ورځې سیمه ییز او نړیوال خبرونه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.